پیران د بټي کوټ د رښتیا میلې اوسېدونکی یم. السلام علیکم تاسو ټولو ته. ستاسو راتګ ډېر ښه دی چې دلته راشئ او زموږ د وطن د باغونو او د میوه‌جات بوټي ډېر ښه دي. د کوکنارو نه او دې شیانو نه کومه استفاده پوره نشي کېدای ځکه چې ټول ضرر دی. او دا باغونه چې وکرل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او ښاریانو ته ډېره فایده ورکوي. دواړو د مؤسساتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي دي پټو کې دا ټول د کانان د میوو په دغه باندې د نور فصلونو نه رابد شي او خپل پټو کې میوه‌جات بوټي وکري، مالټه وکري، نور بوټي وکري د خیر سره چې دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاس په سر شي. ننګرهار ولایت د زراعت ریاست معاون دلته راغلی یو. دغه 25 جربه ځمکه کې باغ ده د ام په پروژې د خوا نه تقریبا د باغدارۍ افتتاح ده چې ټوټل په 400 جربه کې کېږي. او د ام په برنامه د تیر په څېر سږ کال هم د ننګرهار ولایت په 4 ولسوالیو چې هغه بټي کوټ په چراګام هسک مین او غنیخیل ولسوالۍ دي په 400 جربه ځمکه کې د مالټو، لیمو، شفتالو، الوچو، سرو املوک او مڼو باغونه جوړوي. همدارنګ د ام په پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل، کیمیاوي سرې او روزانیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جربه ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یوه بیلګه ده. دیکانه نادګل خبرې کوم. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم د ماسې والا نه چې دلته راغلی او په 15 جربه ځمکه کې تاسو دلته موږ ته باغ جوړ کړ او په مالټو په کلو کې ډېر خوشحاله یم تاسو نه چې موږ سره تاسو همکاري وکړه. ډېره مننه خیر اوسې. او دلته د بټي کوټ په ولسوالۍ کې مالټه ښه حاصلات ورکوي چې ځکه MPE تاسو راغلی او موږ سره همکاري وکړه او تاسو موږ ته وکړه. ولې دې اراده وکړه چې خپله ځمکه کې باغ جوړ نو باغ دې لپاره جوړو چې مخکې به خلکو کوکنار کرل دومره حاصلې نه ورکول. اوس موږ مالټې ته مخه کړه چې مالټه وکړو او حاصل ترې واخلو او هېوادوال راشي او په دې کې ښایسته تصویرونه او انځورونه واخلي او خلک ډېر زیات خوشحاله دي. تاسو نه ډېره مننه. خیر اوسئ، ژوندي اوسئ، کامیاب اوسئ. سید حامد یم د سید خالد کرنی شرکت رئیس. دغه تولید دغه نیالګي چې تاسو نن دلته ګورئ زموږ کرنی شرکت دی. د یو آزاد سیالۍ د لارې دغه زه برنده شلم. نو همیش ما سره دا هغه ده چې باید خپل بزګرانو ته یو ښایسته نیالګی تصدیقي نیالګی ورکړم چې با کیفیته وي. د باغدارۍ نه زموږ مطلب دا دی چې دې سره زموږ ډېر روزګار خلک په کار کېږي، ښه حاصلات لاسته راځي، زموږ د ملت او د دهقانانو ژوند کې ډېر تغییرات راځي. د کوکنارو څخه او د دې نورو څخه موږ شی لاسته نه راوړو. نو همدا تقریبا د دوی دپاره ما یو 15,000 مالټه اوس ورکړه او 1.5-2 لکه مالټې ما دې نه مخکې توضیح کړي باغونه مې جوړ کړي دي. د ستروسو ماده ساک ما سره دی په زون کې زه خیزه توضیح کوم. د عروفي موسسې د آزاد قبل نه ما دا برنده شلمه. تاسو ګورئ نیالګي د امراض او آفاتو څخه پاک دی او ورایټیانې ښه ټاپ ورایټیانې دي. انشاءالله هم دهقان او هم زموږ د مملکت اړتیاوې به انشاءالله یو څه پوره کوي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره